سلام جوړ په خیر کاکا. وعلیکم سلام صالح خی جوړ ډیره مننه. نوم مې حاجي صاحب عمر دی او اصلي کې شیرزاد ولسوالۍ ما دغلته دغه الله پاک مهربانه ده د خدای ځمکه د خدای ورکړې یو 2 جریبه مې اخیستې خپل ځای مې ورکې جوړ کړی دغه ټیول هم دی د خپل ځمکې دپاره خو بیا هم دغه کلیوال چې دي دا لیوال دي اوس دغه فصل چې وکري دا ډېره مشکله خبره ده چې سوځي دې ته د موږ ډېره توجه خرابه وي که نه شین فصل دی که نه او دو ته هم ډېر مشکلات وي کمبختانو دغه بینډۍ کرلي دي دغه جوارې کرلي وي دغه په سوځېدو دي نو موږ ته ووایي که نه چې دا ټیول خیر دی لږ چالان که موږ ته که پیسې واخلم نو خفه کېږم او لږ مرسته دا داسې ده لکه دو سره چې زه مرسته کوم ټیول مو خپل ده؟ ټیول مې الحمدلله خپل دی او پیسې مې مخکې په لګولې وې خپلې ځمکې دپاره مې ایستلی خو اوس دا چې دو اوس مشکلات لري بیا مې دو ته چالان کړی دی نو داسې وښیه چې ګینټه کې جریب شاوخوا 15-20 اوبه کوي خو دا کلیوال چې دي دا انشاءالله الحمدلله زه ویایم چې ما نه به ډېر خوښ وي او زه دو ته توجه لرم چې دو 15 منټه 11 روپۍ د سره زه کومک وکړم دا کومک داسې دی لکه الله رضا دپاره چې اوسه کوي خو موږ غواړو که نه چې موږ سره لوړې پلواکي هغه وکړي مرسته وکړي کومک وکړي ووایي چې دغه زراعت دو دپاره دغه په ځمکې چې دي دا ټول زراعت خرابه کړلې دا اوس ځکه پاروسا کال چې وو موږ ډېر په مشکل کې وو که نه پاروسا کال یو خروار کولو ستا کال 40 منه کړي دي او دا چا چې جاري نیولي دوی جاري نیولي دغه هم تاوانونه کې وو نور هم دغه مشکلات دي که نه مرضونه هم ډېر شوي هغه هم شي موږ لوړو پلواکو نه دا هیله کوو چې موږ سره مرستې وکړي د اوبو په هغه کې د لښتیو په باره کې او نور دغه زمیندار چې دي دو سره لکه د تخم ګزاره وکړي سرې ګزاره وکړي نن سبا د مخلوق ډېر غریب شوی دی نو موږ دغه هیله ده چې موږ سره مرستې وکړي کومکونه وکړي او دغه موږ د لاسه چې څه کېږي دا د کلیوالو سره د هغه سره مرستې کول دې ته موږ حاضر یو تر اوسه پورې نو د موږ چې واسه کېږي چې واسه هم نه کېږي هغه نو بیا مشکله خبره ده که نه بې واسې خبره ده اوس دغه ټیون موږ چالندوو دې کې موږ دغه تیل 104 روپۍ راوړو دې کې موږ له 40 روپۍ پاتې کېږي چې موبلین حساب کو خپل ځان کري حساب کو هغه ته پاتې کېږي نه خو موږ وایي چې زه خیر دی چې د خلکو مشکل راپوي ساعت په څومره ورکوئ؟ ساعت خو اوس چې دی اوس خو ختلی دی که نه کنې مې مخکې ورکولو موږ 2.5 او اوس 100 280 او 70 دغسې چې تیل خیجي که نه موږ هم سره خیجولي دي که نه نو تیل اوس 104 روپۍ دي او که چېرته کوم بزګر چې ډېر لرې ساحې نه راشي او تاسو نه اوبه واخلي نو هغه ډېر لرې ساحې ته ویسي کله چې د هغه پټي ته اوبه ورسېده د هغه وخت نه دا ساعت حسابوئ او که کله تاسو خوشي کوئ ورته نه چې کله موږ خوشي کوو موږ یې ورسره حسابوو که نه خو بیا چې لرې ځای نه راشي که نه هغه سره بیا ګزاره کوو دغه کله چې پټي ته رسېږي دغه نیم مصارف موږ ورسره کوو نیم بیا د همغه بزګر ته ورکوو که نه دغه نږدې چې دي که نه دو ته خو چې ټیول چالان شي او بس اوبه راوځي بیا موږ ورسره حساب کوو نو هغه بیچاره ته چې ډېر لرې ساحه وي او نور ټیول څه نه وي یوازې ستاسو وي چې تر پټي پورې رسېږي نو 4 ساعته به پوره شي نو که 4 ساعته کېږي بیا 2 ساعته ورسره موږ کومک کوو موږ وایو چې الله رضا دپاره دا 2 ساعته کومک دی موږ دا 2 ساعته بهتر دی ځکه چې ډېر لرې ځای نه راغلی وي دغه فصل باندې خفه کېږو که نه خو دغه نږدې چې شاوخوا وي لکه نیمه ګنټه کې 15 منټه کې رسېږي که نه دې ته وایي چې ور خپل کار دی چې ډیول څنګه چالان شو که نه د هغه سره بیا حساب خو هغه سره هم بیا ګزاره کوو لکه اوس چې 15 منټه 10 منټه چې ور باندې واوړي هغې ته بیا ووایي چې خیر دی ور دغه دی ته دغه کومک یو ډاکټر نه څوک پوښتنه کړې وه چې کاروبار مو څنګه روان دی ډاکټر وایي شکر ناروغان ډېر دي نه الحمدلله موږ هغه نه وایو چې ناروغان ډېر دي دغه خپل ګاونډیتوب نه وایي چې نه موږ وچکالۍ نه موږ وایو که نه جومات کې هغه کې چې واسم کېږي خیراتونه مې ورکوو چې الله دې د رحم د اوبو باران په موږ وکړي که نه یو موږ که بچیان شو څه به شو که نه دا خو ټول افغانستان چې دغه د خوار و زار دی که نه در په در د وچکالۍ د لاسه نو موږ وایو که یو موږ باندې هېڅ شی هم نه کېږي باید ووایو چې موږ ټول دغه کله چې اوس مستخیلو دا 400-500 کوره دی که نه باید ووایو چې دا ټول آباد وي نو سړی متوجه داسې وي که نه یو ځکه مالداره شم زه به څه وکړم ما به وس کېږي نه چې دو ته یې ورکړم او دو به غریبانان وي زړه به مې ورسره ځورېږي خو زه وایم چې نه الله رحم وکړي د رحم د اوبو باران وکړي دغه ټول کله چې آباد وي نو زه ورسره خوشحاله وم که نه او
شو چې څوک تاسو نه نن اوبه اخیستې له هغوی سره به هم وګورو تاسو به هغه کس موږ ته وښایئ نرغوندي نه هغه دی که نه دغه د ملک په نامه یادېږي مردمان دی که نه هغه ته بیا اواز وکړو دغه پټي اوبه کوي که نه هغه د راغللو هغه سره به هم وګورئ هغه سره به هم خبرې وکړئ تاسې کور آباد بچیان لوی چې دا د موږ خبرې لوړو پرواکو ته رسوئ لوړو چارواکو ته یې رسوئ تاسو نه ډېره مننه الله دې تاسې موږ سره خوشحاله لري ډېره زیاته مننه کور ته آباد سلام علیکم اوبه رانیولی او پټي اوبه کوي نو له هغوی سره به هم خبرې کوو سلام جوړ خیر کاکا تاسو ښه ډېره مننه که لږ په جګ اواز خبرې وکړئ ستاسو نوم زما نوم او مندیزی مندیزی ډېر ښه تاسو اوبه اخیستئ په بور که نه او په پیسو باندې مې اخیستې بلکل څو جریبه ځمکه اوس اوبه کوئ غواړئ تقریبا یو 5 جریبه ځمکه به اوبه کېدانه غواړو همدې نن ورځ کې او نن ورځ کې څوک تاسو سره نور مرسته کوي موږ سره خو اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې نه. چې یا ټیول موږ ته والی ده یا یې ساه ایستلې ده دا نه وایم که نه دا وایم چې اوس په دې کار کې څوک تاسو سره مرسته کوي کوم زوی دې شته او زوی مې هغه ده وراره دې دی او زوی مې ده زوی مې ده او کومه خو داسې نه ده شوې چې هغه پټي کې درته کار خراب کړی وي او بیلچه مو ورپسې اخیستی نه انشاءالله چې اوسه پورې خو نه ده کار خراب کړی او د پټي کار نه خو ځان نه پټوي نه 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 دا د موږ په ځینې کسان دي که نه چې پټي کې کار نه کوي یوه ورځ چې کار وکړي نو پلار یې وایي او دا خو پټي کې کار کولی شي نو هره ورځ یې راوړي نو هغوی بیا وایي چې نه هماغه یو ورځ هم به کار ونه کومه ځکه باید پلار پوه نه شي چې دا پټي کې کار کولی شي او انشاءالله چې کار کوي واړوئ اوبه واړوه دا غږ هم پکې لاړه دغه ده نو اوبه واړوه دی کور کې اوبه اړوي او دا بل پټي ښه نن ورځ چې 15 جریبه ځمکو ته مو اوبه اخیستې په څو روپۍ ساعت په 300 روپۍ باندې ساعت په 300 او 300 روپۍ څوک چې اوبه خوشي کړی و هغه ویل یو نیم سل 300 ته ورکوي یو نیم سل خو موږ ته نه دي څه وایي دا سړی همدا یې وویل 200 بیا یې ویلې نو څه ورته وایي هغه یو نیم سل وویل دغه سړی موږ ته نه ده که په ویې خوشي کړي نه مې ولا که پوښتنه ترې نه کړې او که به 300 خوشي کوي خو دغه ټیول موږ چالانه ویل ته بل هم یو دانه د هغه یې په 300 خوشي کوي وا دې وده که نه موږ خو هغه خبره اورېدلې وه چې کوم حقیقت په موږ ته معلومات دي وا دې اورېده نو دغه خبرې دي نو به تا ته څه اوس موږ دروغ وایو وا دې اورېده خو چې کوم یې موږ ته خوشي کړي هغه خبره هم وکړه او په دې کې نو خدای دې موږ غاړه نه باندې او نوم دې خدای پرې نیسي وا دې اورېده په دې خبره باندې نو دغه مشکل دی دغه د اوبو د مسلمانانو څومره وخت کېږي چې دهقاني کوئ یاره تقریبا چې موږ دغه پښو بد باندې پوسي وو همدغه ځمکه راسره ده او دغه کوو نو څه کال ډېره وچکالي ده څه ستونزې سره بیا مخ یې او څه جالب و تاسو ته بس همدغه اوبو سره مخ یې ووه د نور هغو غریبي تاسو خپله ګورئ د افغانستان کې نور نو څه دي په همدغه دهقاني کې حساب ده او مسلمانان یې کوي او انعطاف دي ولې دا ډینډۍ د لیړوګان ده که نه نو نورو ځایونو کې په دغه راغلی چې حتی لیړوګانې ټولوي او ستاسو بیخي لا تر اوسه واړه واړه دي علت دا د اوبو کمزوري ده که اوبه نشته نو مینه هم کرلې وي هوا د اوبه نورو صخرو کې نورو ځایونو کې هم اوبه نشته نشته درته یو ځای کې اوبه نشته خو لږ ځای چا مینه کرلې او چا پسینه کرلې دي تاسو پسینه هو موږ له پسینه کرلې اوس دا به تر ډېره وخته پورې وي و دا انشاءالله بیا لږ وخته پورې نو هغه وخت چې تر ډېره وخته پورې وي بیا ستاسو ګټه ده ځکه هغه وخت بیا قیمت یې لري او لږ قیمت لري په دې کې تاسو ګټه کړې و دا یو شی پاتې کېږي خدای مهربان باچا ده وا دې ویده بیا په دې کې ګټه راځي چې تاسو اوبه هم ورته واخلئ یاره خو اوس خو چې پیلان موږ ګورو دغه ته ما 4 اوبه ده 4 ده خو 5 اوبه ده اوس نو لیړوګان دې نو ټول کړي نو خو کړي نو هغه کړي دا نو په خو نه کتلې دي تاسو نه ډېره مننه کوم زوی مو تاسو سره کار کوي رحمت الله نومېږي دغه ګوره یا بل چا چې هغوی سره به هم خبرې کوو بیا نورو کلیوالو سره خبرې کوو بالکل صحیح ده
قدرمنو لیدونکو د دې کاکا چې کوم زوی ورسره کار کوي له هغه سره به خبرې کوو نو هغوی سره به ټوکې ټکالې وکړو چې کومه ورځ خو پلار یې ورباندې ګزار نه ده کړې یا د پټي په لوټو خو یې نه ده ویشتې زه له هغوی سره خبرې سلام جوړ په خیر ورور جوړ په خیر څه ده ښه ده ښه خو یې قرار ده شکر ډېره مننه نوم مو زما نوم ارمان ده ارمان وروره مشران پټي کې کار کوي څنګه تاسو دلته ناست یې او مشرانو سره مرسته نه کوئ بس ولا کله کوو ورسره او کله نه کوو نور بس نن څنګه څلور واړه ناست یې هلته مشر کاکا کار کوي خو تاسو ورسره مرسته خو داسې ده د هغې پټي بیل ده او زموږ پټي بیل ده موږ خپل کار خلاص کړی زموږ کار خلاص شوی ده نو هغوی سره مرسته نه کوئ بس ولا کله ورسره کوو کومک کوو جنګ ورسره خو مو نه ده کړی نه خدای دې نه کړي دا د سخرود خلک هېڅ یو بل سره مرسته نه کوي والې نه سخرود خلک څنګه کومک نه کوي یو بل سره نه کوي که نه والې کوي ها نو اوس خو ګورم چې تاسو ناست یې خو سلمار ده که نه سهار وختي خلک راځي ناست یې که نه سیوري کې خو ناست نه یې او بس همداسې راغله دا هلکان د ټول شوي زه هم همداسې راغلم مثلا ها د سخرود خلک هېڅ حوصله نه لري که په ټوکو کې هم ورته مشر یا کشر څه ووایي هغه که ورته یو ووایي دا درې څلور وایي نه داسې خلک نشته خبره ځان باندې نه پرېږدي نه داسې خلک د سخرود خلک چې د یو سا هم داسې خلک نشته ډېر ښه خلک دي سخرود خلک ډېر احترام لري مشرانو کشران باندې شفقت کوي او مشران باندې احترام کوي مشران وایي رښتیا د ماشومانو نه وپوښته ما یو دانه نه وپوښتل وایي هو همداسې ده ولا ما خو لیدلی نه ده نور داسې حالات مطلب مو ویلی او واده مو کړی نه واده مو نه ده کړی پټي کې کار کوئ او پټي کې بس همداسې غریبي ده بس پټي کې خو یو خپل په بل خپل مو نه ده اچولی چې پوله کې ناست وی ناست اوسئ او همداسې چیټ کې تللی چې کله به مې واده وي واده کې به اټن کوو نه کوو نه اوس حکومت بدل شوی اټن چېرته پرېږدي چې اټن وکړي ورته پوه شو اټن اجازه نه لري اوس نه پرېږدي خلک طالبان او واده که تاسو غوږ کوئ نو په مینه به واده وکړئ که د مور او پلار په خوا ولا چې په مینه یې وشي ښه ده ښه راځي او بیا وروسته پکې لانجې نه راځي که نه او همدې د خاطر مینه کې بیا ډېر لانجې راځي بس دا خو مینه ده نو هغه د مور او پلار په خوا ښه لانجې چې راشي ښه ده او که مینې په برخه کې هغه بیا د هر چا ځان پورې اړه لري پوه شو او ها نورو نه به پوښتنه وکړو تاسو نه مننه کور ودان سلام ورور وعلیکم سلام جوړ په خیر صحت دې ښه ده ډېره مننه دوی ډله کې ته کشر تعریف داسې خو نه خو چې تاسو کشر واده کړی نه واده چیرې ده بس غریبي د دې حالاتو کې واده ډېر مشکلات لري څنګه مشکلات لري بس غریبي ده خو کار وکړئ که نه کار خو کوو خواري زحمت وباسو خو بس نشته د حالات راغلی کارونه مارونه نشته فلحال خو خپل کومک کوو خواري زحمت وباسو دې پټیو کې لګیا یو که چېرته واده وکړې خپلوانو کې به کوئ او که پردي کې بس هغه د قسمت معاملې دي خو چې پردي کې وشي ښه ده د خپلوانو نه پردي ښه که تاسو په مینه واده وکړئ که نه او په مینه غواړئ چې نامزادي وکړئ واده وکړئ که د نجلۍ پلار تاسو باندې په ضد کې چې صبر دا زما په لور باندې مین شوی په ضد کې تاسو باندې 8 لکه افغانۍ ولور کړي څنګه کوئ مینه پرېږدئ او که پیسې 8 لکه ولور ورکوئ نه مینه څنګه پرېږدې دا خو بیا په بې غیرتوب کې راځي او پښتون خپل مینه هېڅکله نه پرېږدي هغه بس بیا د الله طرف نه چې در باندې حواله کړي الله در سره کومک کوي او خوا نه پوره کېږي څنګه یې پوره کوئ په دې وخت بس خواري زحمت به کوو یاران دوستان دې ژوند دي پردیسي ته خو بیا نه ځئ بس نصیب و قسمت ده نو پردیسي ته ځئ د مسافري ته او که کار کوئ زحمت باسئ چې د څو 8 لکه ولور پوره کړئ او یا خسر سر جنګ کوئ نه جنگ منګ نه کوو مسافري چې ونه کې دا پیسې دا ورور نه پوره کېږي حتمن به مسافرۍ ته غاړه ږدې پکې فکر کوم چې اوس هم مین یې مین خو خامخا یو چې مین نه یو داسې په دې نمرو په پولو باندې نه کینو ځکه لاس کې مو هېڅ نه دا خو بس ما خو یو شعر ډالی کوو به هم د ایج دپاره بس دی خو منګه وایي چې ته مې ارمان زه د ارمان نه یم او ته په ما ګران زه په تا ګران نه یم او که به مې یو صحت د زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یم دومره وخت کېږي چې مین یې دا 2 کاله کېږي 2 کاله کېږي
او نو آماده نه یې چې کورنۍ ورپسې ولګي؟ بس دې نه بعد آمادګي نیسم انشاءالله چې خدای مو یو ځای کړي. ژوندی اوسې خوشحاله اوسې آباد اوسې. کار کوي. سلام جوړ په خیر ورته. وعلیکم السلام جوړ په خیر. ډېره مننه. نوم مو؟ نوم نصیر الله. نصر الله همداسې؟ همداسې و. ښه نصر الله ورور دا ووایي چې پټي کې مو څه کرلي؟ همدا جوار؟ فعلا جوار ولاړ دی په پټي کې. او نور لیړوګان دي، بامیه ده، هغه رومیان، مرچای او همدې نوم څه شی ده؟ د دې پښتو کې ورته جنجړ وایي او په فارسي کې ورته ارحر وایي. ارحر وایي. ستاسو ژبه څه شی ده؟ ژبه په فارسي ده. فارسي ده. د کوم ځای؟ همدې سخرود ولسوالۍ مستې خیل کې. سخرود یې څنګه داسې ښه پښتو وایي؟ ځکه ځینې چې ژبه یې فارسي وي پښتو داسې عجیبه وایي چې ژبه یې پښتو وي بیا فارسي عجیبه وایي. مشرقي خلک خو هم پښتو ژبه باندې مهارت لري او په فارسي ژبه باندې ښه دي. آیا پوهېږئ چې دغه کلا چې ښکاري دا په کوم وخت جوړ شوی تاسو وایي؟ دغه کلا یو عجیبه رقم ته یې جوړ کړی. دغه کلا نن جوړ شوی د 18-19 کاله مخکې. دا څه ټکي ټکي پکې ښکاري؟ دا خاص یو ډیزاین دپاره یو ډول دپاره دې کې ورکړی. نور هم مهارت دا چې نه لري، خو مقصد د ډول یو هغه دپاره څه شی دی؟ دا سپین کاڼی دی، د هغه شاوکاڼی ورته چې وایي، د سپین غره نه خلک. د مخکیني قلاګانو کې څلور خواو کې برجونه یي که نه؟ هغه د څه لپاره وي؟ پخوا خلک داسې وو چې لکه یو دښمني یا یو څه یو ډیزاین یا یو شوق دپاره دا برجونه چې دې نه به دوی یو څه استفاده کوله که نه. نو اوس خلک چې دي اوس دومره هغه نه کوي دا خلک. ما چې د میندو پلرونو نه اورېدلي وی څوک چې خانان وي بیا هغوی کلاګان چې برجونه لري څلور خواو کې وی هغه برج لرونکي کلا بیا بهترینه کلا وي. خو همدغه خبره ده که نه، ما درته وویل چې د دغه نه یو استفاده یو کړکېشونه ګورې اوس هم فعلا ورته ایښي دي. څومره وخت کېږي چې واده وکړ؟ واده زمونږ کېږي تقریبا 14 کاله. تاسو به دا ووایئ چې سخرود د ولسوالۍ کې څومره ولور څومره څه رواجونه دي؟ ولا سخرود ولسوالۍ ښه ده، ورور یې دومره هغه نه ده، 150,000 1,80,000 2 لکه دغسې ورور د دې شته. او رواجونه نو مختلف رواجونه دي. داسې رواجونه دي چې څوک مطلب ګزاره کوي یا خپل چا سره چې خپلوي کوي او څوک دی بیا داسې خلک نه په عذابوي دومره لکه نورو ولایتو غوندې دلته څوک نه په عذابوي. تاسو خپله څومره ولور ورکړی؟ ما خپله ورکړی ده په هغه وخت کې 200 لکه روپۍ ما په لغمان کې ښځه کړی، هلته مې 200 لکه روپۍ ورکړی. 200 لکه؟ 200 لکه هغه تېر اوس به څومره راشي؟ اوس راځي څومره راشي 3.5 لکه افغانۍ شاوخوا به راتلي. ډېر مو ورکړی؟ د بل ولایت کې لغمان ولایت کې مې واده کړی. ډېر زیات و؟ ډېر زیات و، ډېر زیات. بلکل. بیا څومره مو خرڅ ورکړی؟ خرڅ نو داسې هغه وخت دومره زما هغه هم نه راځي، خو مطلب دا ده چې 1 لک 1.5 لک کلداره باندې حساب باندې خرڅ ورکړی. که اوس وخت کې تاسو خپل زمن ته ودونه وکړئ که نه، د هغه وخت څه رواجونه وو ودونو کې او اوس څه رواجونه تغییر راغلي؟ اوس ښه دي. اوس چې د سړی په خپلو خپلوانو کې کوي، هغه داسې ځي کې یو ښځه واده کوي خپل زوی ته یا مثال هغه ورور ته چې هغې کې پرده وشي، ځکه چې خلک اقتصاد ډېر زیات هغه شوي دي، بلکل ضعیف شوي دي. که زوی مو مین شي په چا باندې هماغه کس ورته کوئ او که بده ګڼئ؟ نه، چې په چا باندې مین شي هغه به ورته کوي، تر څو اوسه به ورسره کوي، چې ونه شو بیا به نه کېږي. نو بلکل. نو داسې وخت خو نه ده شوی چې د پټي په سر اوبو په سر چا سره مو جنګ راغلی؟ خامخا دا خو دا سخرو ده، دا اوبه نه لري که نه. اوبه چې راځي او یو سړی په حقه یو بل سړی ورسره ناجایز وکړي، خامخا ورسره جګړه راځي. جګړه چې راځي تاسو زورور شوی که هغوی؟ یاره نو داسې خلک ښه دي، سخرود خلک ښه دي چې 2 کسه وګوري چې جګړه وکړي، هغه بیا نه پرېږدي جګړه ته.
لاس منټه جګړه د هغوی بیا نور خلک منځته کېږي ملامت وي او حقدار ته وایي حقدار یې سخرود کلیاز نشته که یو بحث وکړي څه ووایي څه زشت خبره وکړي بل ورپسې دوه درې وایي یاره دا هر خلک کې نشته بعضې خلک دا خبرې شته بعضې خلک د چا داسې خبره شته چې د یو چا غیبت وکړي هغه من سره شروع کړي رکندې ډکې او نور انشاءالله ښه دي د سخرود خلک ښه دي نور څه رواجونه د دستور سخرود کې نامزادان د خسر کور ته ځي هلکان نه ځي کله چې کوژده کوي کوژده کې هلک او نجلۍ یو ځای کښېني نه کښېني پخوا نه و دغه رواج دغه رواج اوس شته اوس یو ځای کېنوي یو ته خو هغه کیک میک او چې شی حساب کتاب ورکوي ورته که نه یو بل ته او کله بعد له کوژدې نه چې هلک راشي خپل نامزاد لیدلی شي سخرود کې لیدلی شي ډېر ښه یعنې روشن فکر خلک دي او ښه دي مخکې نه پرېښوده خلک بده ګڼه که نه اوس ښه دي مخکې ښه وه او که اوس ښه دي خلک که داسې یو ارمان ده که نه تاسو نه وایي کېناست نه موږ نامزادي کې مو نامزادې لیدلی نه او اوس که ستاسو ستاسو زوم راشي تاسو کره او خپل نامزاده وګوري تاسو ته خو غوسه نه ده مشکل نشته هغه چې ده ورته ورکړه خو خلاص شو د هغې شنو بیا څه ورسره هغه کوي بلکل شکر چې دومره خو روشن فکر سخرودو کې خلک شته دي که نه شکر دا څه رواج ده چې زوم ته چې کله راځي څه میوه راوړي او که خوښ یې په زوره ورباندې غږ کوي نه اصول خو دا ښه ده چې یو سړی چې چا هر څوک چې د چا کور ته لاړ شي که نه که ورسره چې شي خسر کړی مطلب که چې شی ورسره یې راوړي هم څه مشکل نشته او که رانه وړي هم داسې انشاءالله سخرود کې به داسې خلک نه وي چې ورته ووایي ته تش راغلی و تا چې شی رانه وړو تا داسې سخرودو کې داسې په ټوکو کې زوم ته سزا ورکول کېږي یا ورته تریخوا چای آماده کېږي چې حتی په هغه چای کې ورته مرچ اچوي نه سخرود کې ما خپله مې نه دی لیدلی دغه رواج بوټان خو پټوي بوټان بس کور کې ته خو اول دفعه چې لاړ شي خو څوک کور ته بعد له کوژدې نه بس ماشومان یا خینه یا سره خواښې که نه یا څوک پټوي لکه ازار مزار وکړي بیا یو څه پیسې میسې داسې خو نه کوي چې د هلک مور چې ورسره راغلی وي د هلک مور به نوي بوټان بایک کې دستکول کې راوړي او زاړه بوټانو سره خپل زوی راوړي د خسر کور ته کله چې دوی بوټان پټ کړو نو هغه به زاړه بوټان وي وایي پرېږده یې زوی او نوی بوټان دستکول نه اخلي ورته ږدي وایي واغونده چې لاړ شو نه داسې نه کېږي پیسې ورکوي ښه څومره به ورکوي یاره نو د چا وسه پورې خبره ده څوک 100 ورکوي څوک 500 ورکوي څوک مثاله 1000 ورکوي څوک 2000 ورکوي چې جب ته اقتصاد ته ګوري هماغسې کار کوي ډېره مننه تاسو څه جالب خاطره ووایئ یاره نه لري جالب خاطره داسې اوس نه لرئ په ټول ژوند کې نشته ولا داسې خاص جالب خاطره نشته ولې نشته نه تر څو چې جالب خاطره تاسو نه لري داسې خاص جالب خاطره ولا شی زوم ته خو سزا نه ورکوو یعنې په ټوکو کې همدا چې بوټان پټوي یا داسې چې واده کې زوروئ هلکان تاسو نه البته نور هلکان دوستان نور دوستان نه زوروي مطلب ما خسرګنۍ دغه خینې کوم اوښی چې وړوکی هغه بوټان ترې نه پټوي هغه هم بیا ورته خلک وایي یو بل انډیوال ملګری هماغه کور والا خسر یا بل ورته غږی ورکړه چې شی ورکړه ورته چې بوټان دې راوړي خلاص تاسو نه ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوئ او زه د ټیول هم ګورو او یو بل ځوان هم شته چې دلته له موږ سره ترنم هم کولی شي له هغوی سره به خبرې وکړو په دې دهقاني وخت کې چې ډېری کسان په دهقاني مصروف دي او پټي اوبه کوي نو له هغه ځوان سره هم په دې ځای کې یو ترنم او یا هم یو شعر اورو بیا نو خپرونه پای ته رسي
یو نیم وخت مجبور شي سړی صحیح فوکس باندې ووسه